السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمنو که چېرته تاسو غواړئ چې د بل چا په اواز د بل چا په نمبر خپل ملګرو ته زنګ ووهئ بالکل دغه ویډیو ستاسو دپاره ده. که چېرته تاسو جینۍ تاسو کولی شئ د هلک په اواز تاسو چاته ټلیفون وکړئ، او که چېرته تاسو هلک یې نو تاسو کولی شئ د جینۍ په اواز چاته ټلیفون وکړئ. ډېره اسانه طریقه یې ده. دوستانو دغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ، پوره معلومات به تاسو ته په دغه ویډیو کې درکوم. د دې لپاره دوستانو صرف یو اپلیکیشن پکار ده، او دغه اپلیکیشن چې ده دا په پلی سټور کې تاسو ته نه میلاویږي، صحیح ده، نه پیدا کیږي. هلته د لاندې ډسکرپشن ته لاړ شئ، په لینک باندې کلیک کړئ، اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ، اپلیکیشن به سمپل تاسو خلاص کړئ. ګورئ چې کله هم تاسو اپلیکیشن خلاص کړئ، دلته ګورئ تاسو ته لیکلي 2 چاته زنګ وهئ. کالر آی ډي دلته به خپل نمبر ورکړئ، یعنې د کوم نمبر چې تاسو ورکوئ، یعنې دا کس چې کوم نمبر لاړ شي دغه نمبر دې لاړ شي. د مثال په طور زه وایم چې بس دغسې یو نمبر دې ورته لاړ شي، دا نمبر دې ورته لاړ شي. 2 چاته لیږم، چاته چې تاسو زنګ وهئ هماغه کس ته به تاسو څه کوئ، د هغه کس نمبر به تاسو وهئ. دلته که تاسو چېرته افغانستان کې په هر ملک کې چېرته یې دلته به تاسو کوډ هم ورکوئ. نو دلته ته ګورو لیکلي دي کال، دلته دې ځای نه به تاسو کال کولی شئ. دلته سیټینګ ته راشئ، دلته ګورو لیکلي دي چینج وایس. ګورئ که چېرته تاسو غواړئ د جینۍ په اواز ورته ولیکئ، نو تاسو به دلته فیمیل سلیکټ کړئ، او که چېرته تاسو جینۍ نو دا به دلته تاسو به هلک په شکل کې کوئ، نو دا میل کې، یعنې د بل سړي په نوم باندې په اواز باندې به تاسو زنګ ځي. نو چې کله هم دا تاسو ووهلن نو کلیک کوئ، نو اټومیټیکلي به هغې ته زنګ روانېږي، یعنې زنګ به هغې ته ځي. اوس نه پوهېږم چې ما کوم نمبر میلاو کړه، نمبر مې غلط میلاو کړی دی، نو ځکه لا نو تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې نمبر میلاو کړئ. زه ډول نوی ویډیو دوستانو که ویډیو مو خوښ وي حتما در سره لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.